د پی ٹی آئی بے غیرتا کارکنانو مغا پیکاید فضل الرحمن پس ڈمانو شہید یہودو او کفارو ایجنٹانو مغا پیکاید فضل الرحمن پس ڈمانو تاسو بے غیرتا بے حیاء بے ایمان یہ من یزی بندے مینو جاہلانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو د منزل حق مخزال امید کوم چې خبره رو جوړ به ملګرو دا ویډیو تاسو اورئ دا خبره تاسو اورئ دی لاولنې خبره به د من نه دا وباسو چې یاره زه نه د سیاست سره څه کار لرم نه د سیاست کوم نه په سوشل میډیا باندې زه داسې سیاسي خبرې کوم. خبره به هم دغه یوه وي چې صرف په معاشره کې به موږ کې انسانیت راشي. کتونکو دې ته خو زه نظم هم نه وایم دې ته نعت یا بل څه دا خو ورته د سره نشو ویلی ځکه چې دا الفاظ کوم چې دوی استعمال کړي دي ځکه پی ټي آی پارټي یو فلا دو ترې نه خلاف دي دو ورته دغه هر څه الفاظ په سوشل میډیا باندې استعمالوي خو بل بله په پی ټي آی په پارټۍ کې او داسې خلک هم پاتې کېږي چې یاره هغه دینداره دي هغه علما دي هغه ښه خلک دي هغه نیکان خلک دي. بل طرف ته که موږ وګورو چې یاره سیاسي پارټي د مسلم لیگ په هغې کې به هم دا سیاست هغه نفرت د هغوی په خپل ځای باندې دی د یو بل سره خو لهغه داسې الفاظ چې استعمالوي هغوی کې به هم داسې دینداره خلک وي او ښه خلک به وي. اخر زمونږ د دې خبرو مقصد چې دی دا رغېږي څه موږ پښتنو په سوشل میډیا باندې دغه جنګ شروع کړ دی یو په یو پسې خبرې بل په بل پسې خبرې په عالم پسې خبرې یو د بل نه نفرت کوي بل له بل نه نفرت کوي. اخر د دې نفرتونو نه جوړېږي څه خیر د ملک د خیر سوچ پکار دی چې یاره د ملک خیر چېرته کېږي د ملک خیر طرف ته چې دی داسې سویل پکار دی داسې سوچ پکار دی دا خو نه ده چې یاره یو په یو پسې خبرې کوي بل په بل پسې خبرې کوي. اخر د دې خبرو نه رغېږي نه ځکه چې د ژبې د نظم کې یا نظم خو ورته نشم ویلی ځکه چې ده څه وویل په دې کې دغه لګیالی دی دغه بدمور الفاظ استعمالوي په کار وکړي درته په دې خوله باندې د نعت شریف ویلی وی یا حمد ویلی وی نو هغې به ډېر زیات خوند کوو. دغه بل ته پکې وګوره چې یاره دی راغی هغه دغه بد رد وایي ده ورسره اللهو شروع کړو. اللهو خو د الله بنده په هغه ځای کې وایه چېرته حمد ویلی کېږي چېرته نعت ویلی کېږي چېرته نظم ویلی کېږي چې هغه کې د الله او د الله د نبي خبرې اترې وي نو چې دغه پکې نه وي او دغسې بد رد وایي بل ورته اللهو وایي اخر د دې خبرو نه نه رغېږي. زما د نننۍ ویډیو مقصد دا دی چې یاره پی ټي آی والا په مسلم لیگ پسې او مسلم لیگ والا په پی ټي آی پسې دغسې په جمعیت علما اسلام پسې او جماعت اسلامي پسې د دې خبرو نه د دې بد رد ویلو نه د دې نه هېڅ نه جوړېږي ځکه چې د یو انسان بېعزتي کول چې دی دا د ټولو انسانانو بېعزتي کول دي. دغسې که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې د یو بل شکلونه چې دي هغه بدلوي یو بل له بدموره نومونه ږدي نو زما د نننۍ ویډیو مقصد دا دی چې یاره هېڅکله هم یو بل له نومونه مه بدلوئ د یو بل شکلونه مه بدلوئ او سوشل میډیا چې دې ته راځئ څه ښه ټکنیک دې ته راوړئ چې یاره هغې نه معاشرې ته څه فایده رسي دا هېڅکله هم مه کوئ چې یاره معاشرې ته د هغې نه نقصان نه سي او موږ راوړو هغه ویډیو په سوشل میډیا باندې شیر کوو یا هغې الفاظ یا هغه تصویران چې هغه زموږ د سیاسي مشرانو وي هغه موږ بدلو بیا په سوشل میډیا باندې شیر کوو ځکه که الریډي وګورئ په ټوله دنیا کې دنیا ټوله لګیا ده په سوشل میډیا باندې چېرته ښه خبره شیر کوي چېرته څه ټکنیک شیر کوي چېرته هغوی سره څه داسې څه شیز جوړ کړي چې هغې نه دنیا ته فایده رسي چېرته هغه ښیي چېرته نور څه داسې تعلیم ښیي دنیا ته. موږ پښتانه یو چې یاره موږ لګیا یو په یو بل پسې بد رد شروع کړ دي په سوشل میډیا باندې په یو بل پسې کنځلې کوو یو بل پسې که چېرته څه پوسټ کوو هغه هم داسې غلط کوو چې د اخلاقیاتو بهر وي. نو زما د دې ویډیو مقصد هم صرف دغه دی د چا دل ازاري کول زما د دې ویډیو مقصد نه دی خو لهذا زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره په سوشل میډیا باندې پکار ده چې یاره ښه الفاظ ښه نومونه موږ یو بل ته وایو ښې خبرې یو بل سره کوو او هېڅکله هم په سوشل میډیا باندې موږ یو بل د کنځل بد رد دا هېڅ نه وایو ځکه چې دا دی به الله تعالی تپوس کوي دا کوم څه چې موږ په دې سوشل میډیا باندې یو بل ته وایو دا په رښتې لیکي موږ او تاسو به مړه یو او دا به بیا ټوله دنیا ګوري موږ او تاسو به مړه یو موږ ته به د دې هغه ګناه رارسي
چېرته یو مسلمان بل مسلمان ته هندو مه وایئ یهودي مه وایئ دغسې نور کوم غلط الفاظ چې په معاشره کې استعمالیږي دا هېڅکله هم یو بل ته مه وایئ او کوشش وکړئ چې دا کم نفرت چې موږ پښتنو خور کړ دی په معاشره کې چې دغه نفرت چې دی چې دا ختم شي. ویډیو د کتلو یو جهان مننه. اوس درنه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله